سډي وي بلې شوې سمړې شوې انتظار نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم وقار علي خان دی او زه امیر محمد خان خادم صاحب زوی یم. چا به د نوح بابا او چا به د آدم بابا کیسې کولې. څوک سارا کاږي څوک پریدي یو بل ته سا ورکوي. سډي وي بلې شوې سمړې شوې انتظار نه کوي. او چا به د نوح بابا او چا به د آدم بابا کیسې کولې. چا به د نوح بابا او چا به د آدم بابا کیسې کولې. داسې جندون و چې شپه تیره شي نو سار نه کوي. او د ژوند شپېلې سوری سوری ده څنګه سا واخلي. د ژوند شپېلې سوری سوری ده څنګه سا واخلي. پاړونه شونډې زمزمه نه کوي زار نه کوي. او فلسفه باندې خو ډېره نه پوهېږو خو یو وړه غوندې فلسفه ده چې وي آزاد نظم کې دروازه وي چې په کومه درشل د خپه کېښودله نو په دروازه باندې وردن نشولې نو بیا هم دغه دروازه بنده که د واپسې خیال د مشغونه لر که د وړاندې تلو وکړه په ښه اراده د ماضي ټولې کړکۍ هم بندې که او د دې باره کې هډو سوچ ونه کړي ځکه چې تا یو نوې سوچ نوې قدم اوچت کو د تغیر په هواګانو کې دی د شین اسمان په فضاګانو کې دی خپلې منګولې ته یو ترنګ ورکړو د نوي دور باز دیوالو جوړو. اوس به په هغه ښکار نظر ساتي چې د ماضي اړخ ته را نه ولي. د مخکې تلو په اروګانو کې به د لوړ اسمان په زانګوګانو کې به دمه دمه به ښکارې سیل به کوي. د مشتري زهره په غېږه کې به د کهکشان په شرابي پیالو کې د شهابي شغلو خورو لمبو کې هغه یادونه له سینې وباسه چې ستا چجې یې ماتې کړي دي تل د ګوڼ وهلې او پرېوتي کنډر د هغې لارو کږلېچونو ته بیا مه ستنېږه هغه خیالونو او یادونو ته بیا مه ستنېږه. سره نه لاړل سره واندي چاته وار نه کوي. سره نه لاړل سره واندي چاته وار نه کوي. څه په اوږدو خپو باندې خوب کوي تلوار نه کوي. او څوک سا کاږي څوک پرېږدي یو بل ته سا ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم وقار علي خان دی او زه امیر محمد خان خادم صاحب زوی یم. سردار صاحب راغلی دی نو موږ ته ډېر ګران دی. هغې چې والد صاحب سره ناست دي هغې نه د ادب لحاظ سره هغې سره تپوسونه او دغه کېدلو نو موږ هم چې کوم دی نو د یو ادبي کورنۍ سره تعلق لرو. د والد صاحب مې ډېر خدمت دي نو هغه څیزونه موږ ته هم را متکل شوي دي کوم چې خداداد صلاحیتونه دي او شعر لیکل دي خو د الله طرف نه یو دین دی نشو کولی خو دې ته مې وویم په شعر باندې پوهېږو شعرونه مو خوښي. زما محمد دا ډېر لوی والد صاحب مې شروع کړی دی دا نیم مینه به زه اوس تاسو ته ووایم ثواب به مې انشاءالله وشي ثواب په ندمن. زما وارث زما مشغل زما وکیل محمد زما اعلی زما بالا زما دلیل محمد زما حائس زما شکیل زما جمیل محمد زما جنت زما ویزا زما کپیل محمد زما جړه زما خندا زما روزگار محمد زما پدار زما پجار زما اقرار محمد زما زړه سوړ زما زړه جوړ زما غمخوار محمد زما عزت زما پښتو زما داستار محمد زما اصلاح زما مله زما آغا محمد زما آرام زما سکون زما دغا محمد
زما سرحیل زما سرحد زما ندا محمد زما دا زور زما دا شور زما آدا محمد زما زړه ډاډ زما تسکین زما سرتاج محمد زما دنیا زما آخر زما معراج محمد زما آزا زما ہرسا زما مزاج محمد زما جاگیر زما ضمیر زما سراج محمد زما گلزار زما مالیار زما آبدار محمد زما قدم زما رفتار زما حصار محمد زما زلا زما خلا زما سنگار محمد زما وفا زما حیا زما ابصار محمد زما منشا زما رڼا زما بلیغ محمد زما قلم زما لیکل زما جامی محمد زما بیشک زما لویشان زما وسی محمد زما اوچت زما بولن زما رپی محمد زما استاد زما کامل زما اکمل محمد زما دلبر زما دلدار زما گوگل محمد زما خگو زما مرشد زما آتل محمد زما پائک زما حاذق زما ہر حل محمد زما آبا زما شفا زما شفیق محمد زما عاشق زما معشوق زما رفیق محمد زما مفہوم زما معصوم زما سلیق محمد زما عقیق زما عمیق زما تصدیق محمد زما اختر زما زیگر زما زړه سر محمد زما الفت زما دولت زما سرور محمد زما پوزل زما پیسل زما بہتر محمد زما کمال زما جمال زما ہنر محمد زما منشور زما غیور زما ناشنا محمد زما موزہ ہر لحظہ زما اعلی محمد زما دعوی زما دعوت زما دعا محمد زما گفتار زما آواز زما ہرسا محمد زما مہمان دلا مکان زما مکین محمد زما محبوب زما رازدار درب متین محمد زما زړور زما حکیم زما حسین محمد زما نڈر زما رحمت د عالمین محمد زما حضور زما معفور شک القمر محمد زما سحر زما سلطان زما کوثر محمد زما منصف زما حاکم زما افسر محمد زما املاک زما اخلاق زما باور محمد زما سلام زما کلام زما اسلام محمد زما احسان زما پہچان زما مرام محمد زما سر لڑ زما خیال لڑ زما انعام محمد پزن کدن کے باخم اخلی خادم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم